شل کلن اشغال نه یوازې د دې سیمې له خلکو ژوند واخیست بلکې د دوی روح او روان یې د تل لپاره اغېزمن کړ. جمعه ګل نومیږي. یرغلګرو یې 3 بېګناه وروڼه په ډېر ظلم سره ټپیان کړي. جمعه ګل د خپل ژوند دا ترخه خاطره داسې بیانوي. د اوان راغی، ما د ورونو منځ کې ولګېد، 3 ورونه مې زوبل سو. 3 ورونه مې زوبل سو، بیا یو پکې شهید سو، دا 2 بیا ښه سو. بس چې ورونو ته ورغلم 3 واړه پراته وو. دا شهید سر راپورته کړ چې ول حالات څنګه، زه مړ کېږم. راجګ مې کړ چې په سرو وینو رنګ و. بس بوټکې ته شفاخانې مې بوته، بوم ته موټر څه موټر راته او ورور مې هغه ځان لاسه ورکړ. 2 بیا بوتلو د قندوز د بستر ته مې بوتلو، هلته مې بوتلو. بیا 2 ښه سو، دا یو شهید. مور مې همغه راسې هغه تکلیف پیدا کړ، دا رواني تکلیف پیدا کړ. پلار مې نشه بعضې خبره په سور وي، بعضې خبره بې سوره وي. په سور برابره خبره نه وي، موږ سره جنګ کوي. ما خپل هم داسې تکلیف په اسان مې فعاله نه دي. هغه ورور مې، دا ورونه مې یو 15 کلن و، یو کلن و، یو 9 کلن و.